تاسو خو پخوانی عدنان آغا صاحب یاست نه؟ بالکل بالکل تاسو سره ما په هم خبرې شوي. بالکل مهرباني وکړي. ما د یو حدیث پړو کړی او تاسو ولا د بخاري کې او که مسلم کې دوه راونیشته خو د بخاري مسلم د دوه کې و هغې داسې بیان شوي چې لکه یو کس دې حالات کې دنیا نه لاړ شي چې هغه د وخت خلیفه بیعت نه وي کړی، د وخت خلیفه بیعت کې نه وي، نو هغه داسې شی لکه د کفر او جاهلیت مرګ باندې مړ شوی وي. آیا دا حدیث صحیح دی که صحیح نه دی؟ مطلب بالکل صحیح ده. نو که موږ ته بیا وګورو لکه مطلب بخاري کې ته وګورو مو د امام علیه السلام چې کوم د شپږ میاشتې د حضرت ابوبکر بیعت نه و کړی، نو آیا که هغه ټایم کې امام علیه السلام دنیا نه لاړ وی؟ دا غلطه خبره ده. امام علي رضی الله عنه د تا په کتابونو کې په اول ورځ بیعت کړی، د مو په کتابونو کې هغه په بخاري کې سراغلی د بعد 6 اشهر هغه تجدید دی بیعت کړی د زړه سره. زه کته غواړم چې په دې اړه زه دلایل درکړم د تاله کتابونو د ماله کتابونو مسند احمد کې په صحیح سند سره علي رضی الله عنه راغلل په مسجد نبوي کې ابو بکر رضی الله عنه سره او اول لقب سي ابو بکر ته د خلیفہ د رسول الله ور کړی، هغه علي رضی الله عنه ور کړی، بیا زبیر رضی الله عنه ور کړی، بیا فاطمه زهرا رضی الله عنها ور کړی. کله سي راغلل بیعت نبی علیه الصلاة والسلام لا قبر ته نو سپارل سوی، علي رضی الله عنه غسل ور کړی تللی یو کور ته، نو علي رضی الله عنه سره خو مشوره نه وسوي، هغه خو بیا بل مسأله ده. لیکن کله سي علي رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه راوغتل وای ای علي ته چیرته وي، نو علي رضی الله عنه ته وی لا تثریب یا خلیفة رسول الله، دسي الفاظ په روایت کې راځي. نو د خلافت لقب اول علي رضی الله عنه ابو بکر ته ور کړی ده. نو بیعت دی نبی علیه دا په بخاری کې فتح الباری شرح د صحیح البخاری کې امدا روایت سره، مسند احمد کې امدا روایت سره، د تا په کتابونو کې د ثقافي الغدير د ثقافي په کتاب کې امدغه سي په نهج البلاغه کې امدا سي په نورو کتابونو کې علي رضی الله عنه بیعت ور سره کړی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره. صحیح دی. غنی علاوه یو داسې بل حدیث هم دی چې کله یو خلیفه جوړ شي ارمان دی هغه په مطلب د تورې په زور وي په کوم طریقې څخه خلافت خپل لاس کې راواخلي، نو هغه بیعت لازم دی او هغه به اطاعت تاسو کو حتی پورې څوره پورې هغه خپل خولې نه چې کوم د کفر اظهار نه وي کړی، نو تاسو مسلمانان چې کوم دی هغه به تاسو خواله ارمان دی هغه عمل څنګه وي، هغه څنګه عمل هم کوي څوره پورې هغه د غالب خلیفه ده. هغه د غالب خلیفه په اړه کې د اهل سنت والجماعت اصول سي دي. اول امام په شورا سره لکه څنګه چې الله جل وعلا قرآن کې وایي او علي رضی الله عنه په نهج البلاغه کې وایي وانما الشورى د علي رضی الله عنه کتاب د نهج البلاغه دي، تاسو دا خو ان شاء الله منئ. وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. مهاجر او انصار او د شورا د الحل والعقد خلق سره یو ځای سي او یو څوک امام وټاکي، نو په دې کې د الله رضا ده. نو په اسلام کې خلیفہ ټاکل امام ټاکل دا په شورا سره ده. صحیح ده. بیا نور اقسام دي کله وخت د شریعت سي کله وخت یو غالب څوک یو تاسو کوم نه شورا سره ده، یو کوم دی یو کوم د شورا سره ده، یو کله کوم ورسته کوم خلیفہ وی لکه کوم پهله خلیفہ وی مارک د بعد مارک نه پهله کوم دی بل خلیفہ خپل لکه هغه کی یعنی شین وای لکه څنګه تاسو دا سینې اسلام په تاریخ کې د اسلام په تاریخ کې اسلام د خلفاء الراشدین په وخت کې د سینې دي سوي، خو ورسته بیا د سی خلافت راشده بدل سول په حکومت باندې په باچیتوب باندې بدل سول، بیا ورسته د سوي دي یعنی ما باچا سی وصیت وکړي دی بل چا دی پاره او یا په غلبه باندې حضرت عمر خلافت په جانشین نه جوړ کړي، حضرت ابوبکر په خپل ټایم کې هغه د سیو د زړه سرونو تاسو کټول روایتونه راوګورئ عدنان جان د زړه سره که تاسو ټول روایتونه راوګورئ ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د شورا خلق سیو د الحل والعقد هغه خلق سیو لغوی سره مشوره وکړه، هغوی سي کله رای ورکړله په ټولو په مشوره سره، بیا ابوبکر رضی الله عنه هم خپل مشوره ورکړل چې عمر دي سي د سينو سي بیل شورا او بیل ټولو نه راخیسلی چې عمر خلیفہ ده نه خیر. او ابوبکر رضی الله عنه د شورا خلقو ته مشوره ورکړله او ټول راضي سول اتفاق سول، نو ابوبکر رضی الله عنه مشوره له هغوی سره سواله
نو هلته چې د اهل سنت په کتابونو کې داسې خبره راځي چې د ابوبکر د دغه مطلب دا نه ده چې ابوبکر راغلل دی وی چې نه لمانه وروسته دی خلیفه ده نه هغه چې کله د مسلمانانو حال ولیدل د علي رضی الله عنه د عثمان د عبد الله ابن زبیر د زبیر ابن العوام رضی الله عنه د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه لویان صحابه یغوس مشوره ټول راغله په عمر رضی الله عنه باندې نو ابوبکر نو هم دغه مشوره ومنله او ابوبکر عمر رضی الله عنه خلیفه جوړ کړ او کله خلیفه جوړ شو لکه یزید خلیفه جوړ شو ټیک دی یزید نه د خلیفه یزید د مسلمانانو خلیفه نه دغه یو باچا د مسلمانانو په بچیانو کې یزید شو یو ظالم او جابر هغه خلیفه نو هغه په خلفاو کې د مسلمانانو نه راځي هغه په بچیانو کې یو باچا ده نه خلیفه ده نه امیر المؤمنین ده فقط د مسلمانانو په بچیانو کې لکه نن په دنیا کې بچیان د مسلمانانو هم داسې یو باچا تیر شوی نو ته کوم د حضور صلی الله علیه و پیله کوم حدیث و صرف د څلور خلیفہ به باره کې و د نور به باره کې نه یا مسګور الحمدلله په هر ځای کې مسلمانان خپل خلیفہ لري تاسو افغانستان ته وګورئ مسلمانان خپل خلیفہ لري عربي نړۍ ته وګورئ هر هیوادونه اوس خو یو خلافت عامه ده بل خاص ده هغه عامه خلافت ان شاء الله سرازي هغه به مهدي علیه السلام کوي هغه به څوک کوي هغه به مهدي علیه السلام کوي د مسلمانانو عام خلافت چې په یو خلافت کې به ټول راټولېږي الله دې وکړي چې اوس هم راټول سي اوس همدغسې مسلمانان کمزوري داسې امکان نه لري خو اوس هر هیواد ټوټې سوي اسلامي نړۍ نو هر هیواد خپل خلیفه لري خپل امیر لري داسې هغه امیر په څه شکل باندې ده نو هغه بیا بل بحث لیکن اوس هم الحمدلله ټول مسلمانان خپل امیران لري خپل خلیفګان لري صحیح کاری سب نور پوه شم خو کوم د یزید ولا خبره مطلب کوم شرایط وی کوم شورا دی لکه کوم تاسو حضرت معاویه یې خپل مشیرانو سره کوم کسانو سره مشوره وکړه د بعدی بیا یزید کوم د خپل جانشین جوړ کړ ټیک ته نو د جوړی کې د ټول مسلمانانو غو بیعت وکړه درو څلورو کسان نه علاوه خو دغه ټیم خو یو حاکم جوړ شي کوم یعنی دا کړي تاسو په اسلامي تاریخ باندې هغه صاحب د زړه سره عدنان جان یو ریزن پوهه کړی چې کله وخت تاسو یو مسأله له اسلامي تاریخ نه را اخلي تاسو به تاریخ مطالعه کړی تا ته جنگ د مدینه المنوره چې د حر په جنگ باندې مشهور ده د پویږي چې یزید ملعون ظالم قاتل د مدینه په خلکو باندې ظلم وکړل تر زرو زیات مسلمانان د صحابه او بچان شهیدان کړل تا ته دا معلومه ولی شهیدان کړل ولې دغه ظالم دغه د قاتل دا کار وکړل خو هغه مخالفت کړیو بیا ورسته چې حسین علیه السلام شهادت سراغلل کوم چې ملعونینو د حسین علیه السلام په قاتلینو باندې د اله یوم القیامه لعنت وي نو کله چې د حسین علیه السلام د شهادت خبره راغله بیا د یزید په خلاف باندې اکثریت عربي نړۍ مخالفت وکړل او بیعت ترې واخیستل ومکه المکرمه کې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه عبد الله ابن عمر ورسره بیعت نو کړی په ابتدا کې حسین علیه السلام ورسره بیعت نو کړی عبد الله ابن زبیر می درته خو د لمداس په مدینه المنوره کې وغیره ځایونو کې خو یزید دومره پاتې شوی نه دی یزید 2 کال او 8 میاشتې په بل روایت کې 3 کال او 8 میاشتې هغه حکومت کړی د بچی کړی ده خو هغه په یعنی دا یو کال د په امن کې تیر کړل خو بیا په مدینه منوره کې په بعضي ځایونو کې لدی سره خلکو جګړې کړې دي او دای منلې نه د خلافت باندې بیا چې حسین علی السلام شهادت راغله بیا خو بيخي قصه پسې خراب شو صحیح دی اخیری تاسو کوم درنه ورسره غواړم چې کوم دا لګیو حاکم جوړ شي څنګه یو خلیفہ جوړ شي نو ایتاد به لازمي دی کنه کله ته اوس زمانه کې اوس کداغه پښتنه زلتانه وکړم دغه پښتنه سیته اغا سبي دولس امامه دي تا خلیفہ وسوک ده مو خو خلیفہ نه مو امامانه باندې یقین کوم خو امامان دي تا امام وسوک ده مو اخیر امام مهدی علیه السلام چیرې ده غیبت کبرا کې غیبت الکبرا کې لغیبت الکبرا سره د تعالی کتاب نه کې موږ درته ثابت کړل چې کوم امام حاضر نیوي او لیدلی سوی نیوي له هغه سره بیعت صحیح نه ده او نه هغه امام جوړېدلی سي د مطالعه معنی کړي ګری صاحب تاسو ته هغه خو زه هغه نیم زه بیسیکلی سټوډنټ یم د خپل هغه کوم دا هر څوک چې ته په تحقیق پسې ګرځېږي په علمي بحث پسې ګرځېږي د موږ د زړه سره اوس مثلا تاسو ته دا ویل سوي دي چې دولس امامان اوس چیرې دي اوس د تا د دولسم امام چې تا بیعت ورسره کړی ده دا امام چې اوس نه د پر ځای به اوس موږ څه کوو چاته به منډې وهو یا دا ته به اوس چاته ځې چاته به منډې وهې له چا سره به بیعت کوي د چا به امر منې
د چا به خلافت مني هغه خو نسته. د تا بحار الانوار کتاب دی دا هغه وایي امام مهدي سي اوس نه راځي په دې خاطر نه راځي چې له مرګ ډارېږي له قتل نه ډارېږي. باقر علیه السلام نه روایت ده وایي هغه په دې خاطر نه راوځي چې له مرګ ډارېږي. آیا داسې یو امام د تا کتاب وایي چې هغه څوک امام نشي جوړېدلی چې هغه له مرګ ډارېږي؟ په دغه پوښتنه زه اوس له تا نه وکړم چې د تا خلیفه د ما خو د خلفا معلوم دي د هر هیواد خپل خلیفه او خپل امیر معلوم ده. که د عام خلافت خبره راسم ان شاء الله ټول مسلمانان به په یو خلیفه را یو ځای کېږي. نه څه کوم مهدي علیه السلام ده مور څه کوم سوال وکړه هغه مقصد دا و چې څه کوم حدیث مطابق څه کله خلیفہ جوړ شي کوم نو غواړه به ته اطاعت کې څوره پورې هغه کفر اظهار نه وي کړی څوره پورې کافر نه وي جوړ شوی ارمان دی غواړه څنګه اعمال وي ته به غواړه اطاعت کې ذکر ته بیعت کې شوی لکه دا تاسو ول کوم اهل سنت ول کوم حدیث مطابق باندې دي تاسو کوم دي تصدیق کوم ځای د سیده کنه بالکل دغه سین بالکل دا غلطه نه دی اوس مثلا په افغانستان کې الحمدلله امیر المؤمنین ده حفظه الله لا جل وعلا دی طولاني عمر ورکی خدای جل وعلا دې ټول مسلمانانو لپاره د خیر سبب وګرځوي. وس الحمدلله هغه امیر المؤمنین ده چې کله وخت کې کفر بواح جن صادر سو مسلمانان به اطاعت نه کوي لیکن سنوي صادر سوی پر ټول مسلمانانو باندې د افغانستان د مسلمانانو د هغه اطاعت واجب ده. په عربي نړۍ کې هم داسې په سره وخت د هر هیواد خپل امیر ده دغه اطاعت وکړي. الله جل وعلا وی واولی الامر منکم فتاسو کې اول الامر دی هر هیواد خپل اول الامر ده یغه ال اول الامر په عام مسلمانانو باندې اطاعت واجب ده. پوه شولې په دې خبره؟ ٹھیک ته مهرباني شکریا غری صاحب قدرمن صلی الله محمد عدنان صاحب ما د پښتني جواب دی را نکړل عدنان صاحب زوم دی وی پښتني حق خو بلرمه کبه نه لرم کوم ولنه کوي چې کوم ځای جواب دا اوس د امت څومره په دردیدلي حال کې ده په تکلیفونو کې ده په کړهونو کې ده. اوس دا 1200 کاله چې تاسو دا 12 امام صاحب ژوندۍ د مهدي علی السلام او د پټ ده د کوم خیر اسلام او دین او قران او شریعت ته رسیدلی ده یو خیر خو راوخی اس کله به اسلام او دین او مسلمانانو ته تاسو ته به خیر رسي. وغه کله الله تعالی وړي غبار خپل ظهور کی څنګه لکه عیسی علی السلام ته کله غ ټیم کې خطر و د خلکونه نوغه الله تعالی څنګه نه غاته الله تعالی خپل ځان دوباره وغوښتل اوس په دغه زنده دي کوم الله جل وعلا خو د نړۍ خلافت او امامت عیسی علی السلام ته نور کړي او بیا عیسی علیه السلام خو معلوم وزوند کړي او زندگی کړي ولا خلق ایمان ور باندې راوړی او انجیل ور باندې رانزل سو بیا الله جل وعلا اسمانو ته پورته کړل. په قران کې وایي واذكر في الكتاب واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك اياتن كسرازي وزتا د مهدي سره خو په یو کتاب کې د ذکر نه دراغلی نه اهل بیت د په اړه ویل دي چې د بدوم رکاله پټیږي نه او نه الله جل وعلا د یو څوک امام ټاکي عدنان صاحب څنګه د 1200 کاله پټوي ګټي څه شي آیا د یو څوک الله جل وعلا امام او خلیفہ د ټول نړۍ د مسلمانانو لپاره ټاکي چې په 1200 کاله وخت کې یو ورقه چاته نوي ورکړي چې دا ورقه درواخلي داسې عمل وکړي داسې دین ومني داسې قران ومني داسې شریعت ومني. د عیسی علیه السلام خو معلومه ده د زړه سره چې پر کتاب انجیل ور باندې را نازل شوی په زرګونو عیسی علیه السلام عیسی تاسو لري سره کمارک د واجی یو امام کوم د غیبت کړي نو عیسی علیه السلام کوم غیبت کړي دغه وجه څه شی دغه وجه دا څنګه ختم خلکو هغه خو خلیفہ نه ده اوس لغه نورس الله جل وعلا محمد رسول الله علیه غلی ده د عیسی علیه السلام پورته کېدل هغه د قیامت په نخو کې ونه خده وزکه د اهل سنت والجماعت مهدی سي د هغه پیدا کیږي چې کله ځوان سول بځوانتوب نورس به ډاریک الله د مسلمانانو خلافت ورکي. اهل سنت والجماعت عقیده ته معلومه د مهدی علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بچی د فاطمه الزهرا رضی الله عنها د علی حیدر رضی الله عنه دغه بچی مهدی علیه السلام کوم چې د اهل سنت والجماعت د په اخیری زمانه کې په مدینه المنوره کې پیدا کیږي په مکه المکرمه کې به عمره کوي ټول خلق به بیعت په ډیر کم وخت کې به ټول اسلامي نړۍ سره بیعت کوي د مسلمانانو خلافت به کوي توره برا اخلي په غر کې نه پټیږي 1200 کاله لمرګ نه ډاریږي اوس دا تاسو کوم امام او خلیفہ منی زید اوس در سره منلو ته درته تیار يم اول خو د وجود ثابت نه د تاسو په خپل کتابونو کې نه ده ثابت خو لیکن وسی دا 1200 کاله د کومه ګټه تاسو ته رسیدلې ده کومه فائدې تاسو ته رسیدلې ده اسلام ته پریګ د قران او دین او شریعت ته پریګ د تاسو ته کومه ګټه او فائدہ رسیدلې متمغای ک نو قام اوسم لکه مو مانس کې د سیمونی د غیبت کې تور سره ملاقات نشي کوي کته کې د امام ملاقات سره کېدلی بالکل کوي شور سره چا ملاقات سره کړي په دې 1200 کال کې 1200 کم او زیات کلونو کې
چې کوم علما وي چې کوم خلک ګناونه پاک وي چې کوم د امام معرفت وشي چاته نصیب شي امام معرفت وکړي غور سره یو کوي کس راته وخی چې په دې 1200 کاله کې د یو کس پاک سوی ده او د امام معرفت ورته حاصل سوی ده او مهدي لیدلی ده مهدي علیه السلام دي تاسو مختلف د ایران علماو ذکر دی مولا کتابو کې ته ملاقات شوی ورسره خا ملاقات ورسره سوی ده دومره یو خبر خو به ورته کړي چې ای خلکو دغه کتاب د مو صحیح ده دا صحیح نه ده اهل سنت په باطل دي تاسو په صحیح یاسته دومره یو خبرې چیرې ذکر سته نو غزه سوره تعلیمات دی غو مولا پهلا امام نوان سا یولسم امام پورې ایون ولسم تاسو اوس هغه علمي خبرې په دې خاطر نه کوم دلته د مسلمانانو په هسه اوس ګوره الله جل وعلا په قران عظیم شان کې فرمایي دغه قران عظیم شان دی الله کتاب دی الله کتاب دا یو خبر در سره الله وی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله وی د ما د دین کڅوک یو مسأله پټ کړي یو مسأله دی الله دی انسانانو دی ملائکو دی پیریانانو دی ټولو لعنت په دې انسان باندې اوس په دې 1200 کاله وخت کې د تاسو دغه مهدي علیه السلام 12 امام و یو مسأله د دین ما تراوخه یاسه په شرق او په غرب کې په دنیا کې چې څومره یاسه یو مسأله د دین راوخه یاسه چې هغه د خلقو ته بیان کړی وي اوس دلته ګوره دلته د څونه د خطریق الله وایي چې ما د دین یو مسأله چا پټه کړله دی الله لعنت ور باندې نو دغه دی وخت خلیفہ او امام 1200 کاله کېږي چې قرآن مر سره وړي د دین مر سره پټ کړی دی ولی خلقو ته نخي ولی نه بیانای هغه د خدای خو هغه کوم چې کله هغه ظهور نصیبي کې ورغنه علاوه کوم د مو د دین کې څه مسله پاتې نه ته مولا ایما یعنی دی الله خو دی الله خو کدا چې د زړه سره چې 1200 کال یو څوک امام جوړي خلیفہ جوړي بیا دی الله خو کدا په لعنتم پسې وایي لعنت نو یې غسه مثال دی اوس دوه رئیسان چې کوم د گمراه دي قرآنی آیات ان الذين يكتمون اگه کسان چې پټوي ما انزلنا من البينات والهدى ما سکم آیاتنا دی هدایت را نازل کړي دي اولئک یلعنهم الله الله وی وی په دې کسانو دی الله لعنت ده بشک اوس د تاسو مهدي علی السلام د تاسو کتابونه کو وزر تخکار کړم پر قرآنی ور سره وړي د غیبت الکبرات ور سره وړي کری سب دور ایسان کوم دی جهالت کی ټیک ته الله تعالی نه غوړي ته جهالت نه غاشي اسلام ورته اوس سویانو سره د موت څخه کار د قربانک ما ته خو ځانو ته مسلمانان وای خدای خو غوړي څنګه ټول خدای خو غوړي کوم څنګه ټول انسانان کوم نه جهالت کې نوی ورغله کوم د غملوش سویانو ته الله جل وعلا د محمد رسول الله علیه گلی ورته ویل دي سي د ما دغه نبی سي د قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا دا پیغمبر دی تاسو ټول دی پر پیغمبر د قرآن ایمان راوړي په عیسی علی السلام ایمان راوړي هغه خو واضحه خبر د اوس کې څوک نه راوړي هغه خپل کار کوي محمد رسول الله خاتم النبیین محمد رسول الله نو ورسته قرآن د شریعت ده محمد رسول الله موږ ته شریعت پرې خېده دا چې پاک ستر شریعت لکه د ورځې المرده سه شریعت راته پرې خېده موږ عیسویان وسکو ما ته خو اوس په خپل شریعت خبرې کو زه درته وایم چې دا اوس تاسو وایسته چې دغه امام دومره طاقت د سلمر راخیزوي او بیا چې کله راوځي لمر ته به ضرورت نه دي تاسو کتابونه ویل مر به پټ سي د رڼا به ټولې دنیا ته ځانونه تاسو به په کور کې ځان ښکارا کیږي رڼا به د شپې به درته رڼا د ورځې به درته رڼا لمر به لاړ سي دغه طاقتور امام وسولي دومره نشي راپورته کېدلی چې په دغه وړو کې اسرائیلو باندې یو چوف ور وکړي چې چوف او ټول په دې سترګو وړاندې کړي چې تیاری نشي چلولای او د تاسو مزایل ورزي ډز الته هغه د نتنیاهو په دې سټ کې لګي کری سب دا څکم دی الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څکم دی 40 سال څکم دی خلق مانس کی وخت تیر کړو اگر شروعات نه الله تعالی نه وخت څخه خلکو تخپل د دین ولغه وکي د تبلیغ وکي ولنه اصل وخت کله څکم دی د پیغمبر علی څکم عمر و الله تعالی وخت زغا ویلا راکې یعنی د تاسو مهدی ته نوې شریعت راځي الله اجازه نه دور کړی نوې شریعت ته خبره وکړه چې خلک گمراه دي مطلب دې ته ملونه شریعت خو الله را کړی د موږ تاسو رسول الله ته شریعت اليوم اكملت له د شریعت خو پر د تاسو مهدی خو باید خلکو ته بیان کړي خلکو ته وخی خلکو ته واسي دولس امامت عقیده و منی کینه منی ټول کافر یاس اصلي قرآن لما سره د اهل سنت سره کوم قرآن دغه قرآن حقيقي قرآن نه ده اصلي قرآن نه ده
اوس تاسې د محمد رسول الله خاتم النبیین د شریعت نو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې الله جل وعلا شریعت ورکړل، ختم نبوت ورکړل، الله جل وعلا مبعوث کړل. ما ته خو دغه مهدی خو د نبی علیه السلام په شریعت عمل کوي که پته خو د تاسو په کتابونو کې خو معلوم د تاسو د کافر وي تخفکیږي. ما کله چې تاسو مهدی راسي د يهودو په شریعت باندې به عمل کوي. د تا کتاب وای الکافی کې دا روایت وسائل الشیعه کې بحار الانوار کې دا روایت الکافی کې لاندې وخت روایت څه کوم دی درته خیم دا بیا درته خیم دا لما سره تاسو خپل کتاب پروت په کې نه درته خیم. خبره ده سي د مهدی سرازي دا به اوس په کوم شریعت عمل کوي، په کوم شریعت آیا که نوې شریعت راوړي نو الله به اجازت نه ورکړي. دا خبره دی بیا منو در سره که نوې شریعت راوړي او یا که د رسول الله شریعت نیمګړی وي، نبی علیه السلام دا شریعت پر خلقو ته انسانانو ته نه وي رسولی، اوس یې مهدي رسوي، دا بیا بیله خبر ده. او که چیرې شریعت او قرآن دین د رسول الله کامل سوی دی ولې د دې په دې 1200 کاله کې د دې خدمت نه ده کړی. ګوره اصول من الکافي اول جلده 319 صفحه ده. دا د تاسو د ولوی مرجع کتاب ده لله ثم للتاريخ دكتور حسين الموسوي من علماء النجف. لكن دلتا حوالة درسروا لك أصول من الكافي أصول كافي ده أول جلدة دريسوا وني صفحة ده مسلمانا نغوكسي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله قال سيدي نبي عليه الصلاة والسلام دي أولادين مهدي راسي دي بحكم كي بحكم داود وسليمان دي داود عليه السلام او دي سليمان عليه السلام. اوس داود عليه السلام او سليمان عليه السلام الله چاته را لګلی يهودو ته را لګلی چاته يهودو ته. دي داود عليه السلام دي سليمان عليه السلام شریعت شو دي يهودو دي پارو نو اوس دي تاسو مهدي سوی راسي دي يهودو په شریعت به عمل کوي. ولا يسأل بينه او څوک به لدنه دي دلیل پختنه منسی کولای. اصول من الكافي دي يعني دي نبي عليه الصلاة والسلام وشريعت باندې دی ولی عمل نه کوي، په قرآن دی ولی عمل ولی نه دی ویلی چې په قرآن به عمل کوي، ولی نه دی ویلی چې د رسول الله په شریعت به عمل کوي، ولی ویلی چې د داود او د سليمان عليه السلام په شریعت به عمل کوي. ولی ویلی دي همدغه پښتنه د کافی مراوړی د مرآت العقول کې مجلسي ورته صحیح روایت ویلی ده په نورو کتابونو کې دا ټول روایتونه راغلي دي. اوس دا د تاله خبر چې عدنان جان د زړه سره مقدس و فهمول چې مهدي عليه السلام چې د تاسو کله راځي هغه په قرآن او په حديث ځکه اوس نه راځي ځکه چې اوس په قرآن او په حديث عمل ده. نو کله چې يهوديان ټوله دنیا ونیسي نو مهدي عليه السلام به راوځي د يهودو په شریعت باندې به عمل کوي. مطلب دا ده نو که چیرې د په قرآن او په د تا کتاب د ګوره لمانه به ګیله نه کوي بیا د سونه چې قاری صاحب دا خبره او په دې حقایقو چې زنور څه درته ښکاره کړم حیران به پاتې. دا ګوره په خپل څومره د قرآن او د پیغمبر د اهل بیت او د شان خلاف خبره د مهدي راځي هغه به د يهودو په شریعت باندې عمل کوي. بالکل دا حواله ما قتل کې نه دي باره کې وضاحت نشم کوي چې کلی ز پړو کوم نظر بیا لري پړاوي کړی د زړه سره پړاوي کړی ټول پړاو کړی قربانه کوم سم. الله جل وعلا دې موږ تاسو ټول ته د حقيقي اهل بیتو هدایت را نصیب کړي. امين امين. ټیک ته کاری صاحب تاسو خپل کوم غیر تاسو خلکو ته بیان کوم عدنان صاحب مننه دا تاسو غوندي چې په دین پسې ګرځېدونکي په حقیقت پسې ګرځېدونکي خلک دی الله په تاسو کې ډیر دا د باړه چنار هغه صاحبانو ته وایي مسیره سي همدغه د عدنان صاحب جرأت په ځان کې پیدا کړي، همدغه سي د عدنان صاحب غیرت په ځان کې پیدا کړي. راسي دلته مخامخ راسي کومه مسأله سي د اهل بیتو پسې چا په دروغ وتړل د اوس لکه دا روایت آیا د تاسو د الله په ذات قسم عدنان جان د رسول الله د اهل بیت او شان د هغه به بیا راځي مهدي په اخیره زمانه کې قرآن او دین او پیغمبر اسلام به پرېږدي د يهودو د داود علیه السلام او د سليمان علیه السلام په شریعت به عمل کوي. نه بالکل نه. دلته ځکه بیا تاسو بل کتاب پسې در په دغه کتاب کې په دغه ځای کې بل روایت ده پسې څه شی ده بل روایت ده هغه کې بیا بل خبره پسې کوي چې کله مجلسي په بحار الانوار 250 جلد کې دا راوړی ده شکل مهدي راسي نو دای براوړي راتګ بکی بامر جدید نوی دین براوړي و کتاب جدید نوی قرآن کتاب براوړي و قضاء جدید نوی قضا براوړي. غیبة النعماني
او بحار الانوار په دې دوه کتابونو کې همدغه خبره راوړي. هغه وروسته چې بیا زه درته وښیم چې کله د تاسو مهدي راسي عائشه رضی الله عنها به له قبر راباسي، ابو بکر او عمر به له قبر راباسي، راځوړندوي به یې په درو به یې وهي. نور قصې چې دې زه درته وکړم حیران به پسې پاتې. آیا دا د تا د الله په ذات قسم دا د رسول الله د اهل بیت دین و چې مړي له قبرونو راوباسي، او بیا د رسول الله عزت د رسول الله اهل بیت له قبر راوباسي؟ نه بالکل نه. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. دې کې ډېرې خبرې دي، خو دا تاسو ته چې زه وایم چې په حقیقت پسې وګرځېدي. شایسته د امام علي علیه السلام، شایسته کوم حقیقي دین واقعي دین د امام علي رضی الله عنه، د امام حسن علي. زه له تا سره په دې مخالفت نه لرم چې ته شیعه یې، زه سني یم، زه په دې مخالفت نه لرم. زه له تا سره د تا عقیدې باندې چې په قرآن کې د تا عقیده په صحابه کې، په اهل بیتو کې وغیره وغیره، چې زه هغه شیان درته وښیم حیران به پاتې سي. لاړ سي په حقیقت پسې وګرځېږي. عدنان جان الله مو مل شه، الله دې هدایت در نصیب کړي. الله حافظ. شکریہ. اللهم